نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم فإنهم خلقوا لغير زمانكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمندو مشرانو در ټولو سمخلی خوزا د دې مدرسې محتمم صاحب او د اساتذو شکریه ادا کوم چې دوی وماته په دې نورانی او مبارک او معطره محفل کې د شرکت موقع راکړه. دویم هغه کشنیان او بچان چې هغو حفظ قرآن مکمل کړی دی د هغو والدینو ته د هغو عزیزانو قریبانو ته د هغو استادانو ته او دې کلي ته زه مبارکي ورکوم. الله تعالی دې د هغو دغه محنت په خپل دربار کې قبول کړي. دویمه خبره دا عزتمندو مشرانو چې د الله په نعمتو کې په غټو غټو نعمتو کې یو نعمت هغه د اولاد دی. اولاد ډېر غټ نعمت دی. خو په یوه شرط سره ستاسو توجه خو شته او انشاءالله نو اولاد غټ نعمت دی. اولاد غټ نعمت دی لیکن په یوه شرط سره هغه شرط دا دی چې هغه اولاد غټ نعمت دی چې کوم اولاد دیندار وي او د کوم اولاد د الله سره تعلق وي او اولاد صالح هغه اولاد ډېر غټ نعمت دی. زما په معلوماتو کې یو سړی دی هغه د واده بعد 18 کاله بیا اولاد وو. څو کاله لږ به ترې را سره ګایېږي ټیک دی بیا خوب درځي. نو زما په معلوماتو کې یو سړی دی چې د هغه 18 کاله اولاد نه وو. څو کاله 18 کاله 18 کاله هغه پر ملایانو پر پیرانو پر ډاکټرانو پر حکیمانو ګرځېد چې زما اولاد وشي. 18 کاله بعد و هغه سړي ته الله زوی ورکړي. 18 کاله بعد چې یو چاته الله تعالی زوی ورکړي دا به څومره خوشحاله وي. نو بیا خیراتونه وکړو بیا پروګرامونه وکړو ډېر شکر یې ادا کړي د خوشحالۍ اظهار یې وکړي. نو د ده دا خیال و چې دا یو ډېر غټ نعمت ما ته میلاو شو. خیال یې څه و چې ډېر غټ نعمت ما ته میلاو شو. عجبه خبره دا ده چې دغه الک وزو کې دی
د دې د زوکېدن ټیک 18 کاله بعد څو کاله بعد چې د هلک د څو کالو شو د 18 کالو شو د هلک چې د 18 کالو شو د هغه سړی بیا په علماو په مفتیانو پس ګرځېدی چې ما ته ستی په کتابو کې یو دای مسله د کتاب په یو کونج مونج کې یا په یو څیره ورقه کې په آخر کې یو حاشیه یو دای مسله راوښایاست د هغه پلار یو دای مسله ما ته راوښایاست چې زه به دا زوی ته زار ورکم او مړ یې کړم دا کم پلار ته لږ راسره ګایېږي دا مه کوه یاره کم پلار و ده چې 18 کاله یې په دعاو په زړاو زوی غوښته او 18 کاله بعد بیا د هغه زوی په مرګ پس ګرځېد نو خلاصه د خبرې دا ده چې اولاد ډېر غټ نعمت دی په یوه شرط باندې چې اولاد دیندار وي چې شوي دیندار وي او د اولاد د الله سره تعلق وي د اولاد د الله سره او اولاد صالح وي مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي وای دا نافرمانه اولاد چې دی ناصالح اولاد نافرمانه اولاد وای د دې مثال د لاس د شپږمې ګوتې دی ته د لاسو ګوتې وګورې څو دي 5 دي څو دي یو چا دی د یو چا شپږمه ګوته هم راشنه سوي که نه هغه شپږمې ګوتې والا اکثره هغه ګوته پټوي نه ښکاره کوي هغه شپږمه ګوته دی پټوي ښکاره کولی هم نشي ولې دا عیب دی عیب په شرمېږي کاټولی هم نشي چې خپل جز یې دی د بدن جز تکلیف ورکوي نافرمانه اولاد دا ته راغله نو الله دې وکړي چې زموږ اولادونه صالح سي الله دې وکړي چې زموږ اولادونه صالح سي الله دې په موږ کې دا فکر پیدا کړي خو دا فکر موږ ډېر په باد کې کوو او دا ډېر مخته پکار دی ډېر په شروع کې پکار دی د اولاد د صالحتوب د اولاد د دیندارۍ فکر کله پکار دی په شروع کې ته دا لفظ را سره ووایاست په شروع کې شروع یې کمه ده یو سړی دی ولاړ شي هغه دې راوښایي په شروع کې جی مولوي صاحب وکاله ډېر ناوخته دی دی الله اکبر زه در شایم اوس ته متوجه یاست دا د اولاد د صالحتوب د اولاد د دیندارۍ فکر په شروع کې پکار دی مولوي صاحب وایي وکاله په وکاله کې نه وکاله ډېر ناوخته دی ډېر ناوخته دی ماشاءالله چې خبرې یې کولی شي دا هم ناوخته دی زه در شایم زه پر روان یم که زما په دا خبره زموږ ستی سر خلاص نورې قیمتي خبرې خو به زموږ اساتذه کرام او اکابرین کوي خو زه دا وایم د مفتي صاحب د مفتي سید الله صاحب د جلسې حق ادا شو نیم حق ادا شو نیم حق به مفتي سمیع الله صاحب ادا کړي او مفتي صاحب بیان وکړي نو د اولاد د دیندارۍ او د اولاد د صالحتوب فکر په شروع کې پکار دی مولانا یوسف رحمت الله علیه فرمایي ته متوجه یاست دا
مولانا یوسف رحمت الله علیه فرمای وای پلار او مور د اولاد د دینداری فکر هغه وخت کوي چې اولاد د لاسه وتلی اولاد یې د لاسه حالانکه دا فکر کله پکار دی په شروع کې اختلاف دی مولوی صاحب وای په وکاله کې اول مولوی صاحب وای چې خبرې کښنه زده کوي هغه وخت مولانا یوسف رحمت الله علیه فرمای چې کم وخت ماینا او میړه صحبت سره کوي چش کوي هغه وخت یو دعا ده دعا اللهم جنب چش ده هغه دعا هغه دعا چش ده اللهم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا دا اولاد دا سالیتوب فکر دا دا ځای زمکار دی زما خیال سر مې نوس په خلاص پښتانه وایي نه وایي دا اولاد د سالې کېدو د دینداري فکر د بسترې زمکار دی وکاله خو ډېر ناوخته دی ځکه حدیث دی صحیح حدیث ما ته ګوري خلک به ځي راځي میلمانه به راځي الله دې راولي ته ما ته ګوري حدیث کې راځي وای کم سړی چې د خپل کور والا سره صحبت کوي او دای پر دا موقع باندې چې کومه مسنون دعا ده هغه دعا نه وای نو د خاون د نطفه سره شیطان خپل نطفه ګډه کی او د کور والا په رحم کې و داخله کی دا کیسه د دې ځای خرابه ده د دې ځای به فکر کوو چې زه ما چې درته چې د اولاد د دینداري فکر به په شروع کې کوو چیرې به کوو شروع یې دغه ده ځکه وایي مولانا یوسف رحمت الله علیه دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه زوی و وایي دی په مشوره کې ناستو په هندوستان کې د تبلیغ مشوره شروع د کوره څخه پرچی وراله پرچی چې وراله د چې پرچی وویله دی فورا ولاړ مشوره یې پرېښوله مسجد له ولاړ الته 2 رکعاته نفل بیا دعا غوښتې لګیا مشورې والا دلته هریان دي چې خدای پاکه دا څه کیسه پیښه شوه مولوي صاحب غرور د سترپ پیسو وغورځېدی چې څه پیښه شوې مشورې والا ورته ناست د چې دعا وکړه نفلونه یې وکړالې مشورې والا ته یې وویلې ول د کوره څه پرچی راله پرچی چې ستا زوی زو کړی دی چې زو کړی دی هغه مبارک دول خیر اوس ولته چیرې ولاړې ده ورته ویلې زه ولاړم 2 رکعاته نفل مې وکړو د الله څخه مې دا دعا وغوښتله چې یا الله که زما د دې زوی چې دا اوس وزو کېدی حالانکه دی لیدلی هم نه و زما د دې زوی چې دا اوس وزو کېدی د دې په تقدیر کې تا په خپل علم ازلی کې د دې الک په مقدر دینداری د دین مهنت د دین اشاعت د دین حفاظت دا تا د په مقدر کې لیکلی دی بیا خې ژوندی پاته کې او که دې نه دی لیکلی اوس یې در ټول کې زما نه دی پکار دا دومره فکرمندي غواړي مفتی صاحب دا مدرسه خلاصه کړې ده ما او تا خپل بچان وراولو بس مفتی صاحب ته حواله کو چې مفتی صاحب دا را املاک را صالح یک را دیندار یک به فقط کال پښتنه نه کوي دا تر نه کیږي دا کیسه اولاد کمش خپل اولاد صالح غواړو دیندار یې غواړو
نو موږ ورته به په ګډه د دې فکر کوو. صرف دا په مدرسه نه کېږي چې بس مدرسې ته حواله ده، بس به دا نه کېږي. دا د پلار او د مور اوښکې غواړي، اوښکې دعاوې غواړي. دا دغه نه کېږي. دا الله دې وکړي چې زموږ وروستی په زړو کې د اولاد د تربیت اهمیت پیدا شي. موږ خو داسې دا مسله نه بولو. الله دې وکړي چې اول خو په موږ کې د الله چشم پیدا کړي، فکر پیدا کړي چې د اولاد دینداري، د اولاد صالحیتوب دا ډېره غټه مسله ده. دا څومره غټه مسله ده؟ دا دومره غټه مسله ده چې نبیانو د دې لپاره دعاوې کړي دي. چا کړي؟ نبیان. او ما ورته یې نه کوو، ما ورته د اولاد لپاره دعا نه کوو، حالانکې نبیانو د دې لپاره دعاوې کړي دي. نو که موږ ورته دا غواړو، او هر پلار او مور د هغه غواړي، هر پلار او مور د هغه وجه څه شته؟ د هغه وجه دا ده، دا د انسان فطرت دی. فطرت د انسان په نیچر کې دا خبره ده. نیچر د انسان په خټه کې، په چیز کې ته خبره اورې او په پیږي د انسان په خټه کې دا خبره ده. په خټه کې فطرت الله التي فطر الناس عليها. د انسان په خټه کې، په خمیر کې دا خبره ده چې انسان مسلمان نه، څوک؟ انسان مسلمان نه، انسان په نیکی خوشاله کیږي، په شکر خوشاله کیږي. د انسان د بدن فټینګ الله د ترا کړی دی، د بدن فټینګ یې کړی. ته اوس ورسه د باندې پر دا روډ باندې و یو چاته 10 روپۍ ورک، څو 10 روپۍ، څو ورک 10 روپۍ، 10 غنټې باندې طبیعت برابر دی. ولې تا ښه کار وکړي؟ ته د یو سړي غیبت وکړه، غیبت ستا طبیعت به خراب وي. ته یوه بدنظري وکړه، بدنظري ستا طبیعت به خراب وي. ولې د انسان د بدن فټینګ الله درته راکړی چې دا په نیکیو خوشحاله کېږي او په ګناو بېچینه کېږي. دا بېچینه به وي، په بستره کې به پناه وړي. دا د انسان فطرت دی. انسان نیکی غواړي، کوي یې که نه کوي هغه جلا ده. لیکن زموږ په کلي کې یو سړی دی، هغه زر او بریتونه دواړه اخلي. څه کوي؟ زر او بریتونه دواړه اخلي. ما ته څه وایي؟ ما ته بیا څه وایي؟ دی په خپله زر او بریتونه دواړه اخلي. ما ته څه وایي؟ ما ته وایي مفتي صاحب دا ستا ژره ډېر ښه خوند کوي. دا ولې وایي؟ دا د د فطرت آواز دی، دا د د خټې آواز دی، دا د د خمیر آواز دی. په دې کې دننه یو مولوي صاحب د دې زړه تناست یم کنه، یو مولوي صاحب په ما کې دننه دی. من کی دنیا چې بولی نا، من کی دنیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. من کی دنیا دا وایي، هغه ماته دا وایي وایي ستا ژبه ډېر ښه خوند کوي په خپله چیز کې. نو انسان چې دی هغه نیک کار خوښوي. نو هر پلار او مور که په خپله دی بېدینه وي، بېدینه، لیکن اولاد دی دینداره خوښوي. دا د انسان فطرت دی. دی به په خپله لمونځ نه کوي و اولاد ته څه وایي؟ هلکه لمونځ ولې نه کوي؟ لمونځ نه دی کړی. دی په خپله داسې قضا کوي لکه ژړګکې چې خوري، لیکن خپل زوی ته څه وایي؟ ته لمونځ ولې نه کوي؟ تا لمونځ ولې نه دی کړی؟ په خپله بیا پلار ژره خرهي، زوی ته به وایي چې ژره ونه خرهی، او ژره مه خره، دا ډېره سخته ګناه ده. دا د هر انسان فطرت دی، د هر پلار او د مور فطرت دی. زه خبره را مختصره کوم. موږ ورته دا ګرده ناست یو که نه، د هر سړي د هر پلار دا خواهش دی چې زما اولاد دې نیک وي، زما اولاد نیک وي، زما اولاد دې صالح وي، زما د اولاد دې د الله سره تعلق وي. دا موږ غواړو که نه غواړو؟ څوک یې غواړي؟ لاس پورته کړي، ښه سم په شوق یې پورته کړي. کم از کم دا خو به الله وویني چې غواړي، خیر غواړي، او اوس لاس کښته کړي. که موږ ورته دا غواړو چې زموږ اولادونه نیکان شي،
او زموږ د اولاد د الله سره تعلق شي، زموږ د اولاد په زندگی کې دین راشي، زموږ اولادونه صالحان شي، زموږ اولادونه صالحان شي. د دې لپاره څلور نسخې دي. څو نسخې؟ ته ماته ګورې، ماته نه ګورې، دا خلک ماته ګورې، هلته موږ ماته ګورې. څو نسخې دي؟ څلور نسخې دي. د چیز لپاره چې اولاد نیک شي، اولاد صالح شي، اولاد دیندار شي، زموږ په اولاد زموږ سترګې یخې شي. څو نسخې دي؟ څلور. بس زه زر زر درښایم، دا بیا زما سبق دی زده کړئ. ټیک دی؟ هو دا نه چې بس مولوي صاحب راغلی و ډېر ښه تقریر یې وکړ، څه یې ویل؟ یاره عجبه خبرې یې کولې. څه یې ویل؟ وی یاره بس څه درته وایم، دومره یو شی نه په یاد، عجب بګایه دی، ناشد یې وکړې، بای څه یې ویل؟ بس څه درته ووایم. نو دا ترانه ده. ټیک دی؟ سبق به سم اورو. او چې موږ ته هم څه فایده وشي نه. نو څو نسخې دي؟ څلور. اوله نسخه دعا ده. اوله نسخه چی شته؟ دعا. ولې؟ نبیانو دعا کړې ده. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. دا د نبیانو دعا ده. د اولاد د صالحیتوب دپاره د چا دعا ده؟ د نبیانو دعا ده. د دې څه معلومیږي؟ د دې څه دا معلومیږي چې نبی څومره غټه هستي ده. ډېره غټه هستي ده. الله موږ ته دا خبره راښکاره کول غواړي چې د اولاد دینداري او صالحیتوب دا د نبی په اختیار کې هم نشته. چا په اختیار؟ د نبی په اختیار کې هم نشته. نو چې د نبی په اختیار کې نشته، نو زما ستا په اختیار کې شته؟ یو پلار یو مور دا وایي کله کله، وایي زویه زه به تا برابروم، ته ودرېږه چې زه تا څنګه سموم، دا ورته وایي. الله وایي سم یې که ځه، ته څه ته راسموې؟ نه یې سمولی. الله وایي زما د مدد بغیره نه یې سموم. دا جراثیم د دماغه وباسه. څوک به یې سموي؟ الله. ما ورته یې نشو سمولی. الله دې موږ ته د اولاد تربیت هم را زده کړي. څه ته راکېږي؟ هر سړی وایي زه پلار یم، نه، هر سړی نه دی پلار. موږ باید د هغه پلارتوب یې زده کړو. څه چې زده کړو؟ چې پلارتوب څه ته راکېږي؟ زویتوب یې زده کړو. هر سړی وایي زه ماینه لرم، میړه یم. چې یم؟ نه، ته نه یې میړه، ته میړهتوب یې زده کړې وه. هر سړی وایي زه ورونه لرم، دا پلانی زما ورور دی، ته ورورګلوي واره زده کړه. نو الله دې موږ ته تربیت را زده کړي چې اولاد سړی د اولاد تربیت به پلار څنګه کوي. دا علماو لیکلي دي چې پلار به وزوی ته مخامخ څنګه؟ پلار به زوی ته مخامخ، یعنې بتۍ په بتۍ به دا نه ورته وایي چې هلکه ژره پرېږده، هلکه ژره دا به نه ورته وایي. ولې هغه د ژرو خورولو د وجې فاسق دی، فاسق چیز دی. او که پلار ورته وویل ژره پرېږده او ته ورته نه پرېږده، نو چیز دې جوړ کړي، منکره دې کوي، چیز دې کوي، نور دې پر کلک کوي. د مقابلې په لهجه باندې، د خشم په لهجه باندې، په حاکمانه لهجه باندې مخاطب سړی خبره نه اخلي، هغه ستا مقابل جوړېږي. چیز جوړېږي؟ مقابل به نه جوړوي. چې مقابل شو هغه بیا خبره نه مني. پلار به څه وایي؟ پلار به دا ورته وایي زویه ستا پلانی انډیوال نه دی، دا پلانی زوی، دا هغه ډېره ښایسته ژره ده، ما ته ډېر خوند راغی. بس موړ به ورکوي، ورسره راځي به، ټن به ورکوي، راځي به داسې مخامخ به نه ورځو. دا د تربیت اصول د عوامو لپاره هم دی.
مولانا یوسف رحمت الله علیه لیکلی دي چې د امت اکثریت د گناہ کبیرہ د وجہ فاسق بن چکی ہے. امت کی اکثریت گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق بن چکی ہے. غیبت گناہ کبیرہ نہ کرنا، بد نظری، دروغ، دھوکہ، دا کچھ نو د امت اکثریت نن په دا ګناه واخته دي او د دې د وجې هغه څه دي فاسق. مولانا یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې امت کبائر کے ارتکاب کی وجہ سے فاسق بن چکی ہے. کبائر کے ارتکاب کی وجہ سے فاسق بن چکی ہے. اگر ان کو مانوس نہیں کیا کدی وزان تا نکی رانیز دے اکرام دینا وکی اکرام پر وجہ دی لاس نو رکشیش ہوئی پر سر دی لاس نو رکشیش ہوئی او یو حکم دیوار کی چیز دیوار کی حکم آگا وہ فاسق پہلے سے کافر بن جائیں گے. یو سڑی دیکھ زر اخرائی چیز کی او تصور دوائے ودا سڑی تا کتا دا دیس اڑی سر دوستی نہ والا گوالا لاس دینا کئی اسر ملاو دای دی رانیز دی نہ کئی پخیش پر دی نہ کئی جن اکرام دینا وکی چی ودا تا ستا دا خیر خواهی یقین ہوسی شدا از ما خیر خواه سا یار دا مولی صاحب زما دیر قدر کئی دا دیر سڑی دی شربتم را کئی اوبم را کئی کل کل دا آتر چشم را کی شا او بیا تورتو وایا وایا زوانا دا جر بس وزنو چی بس جر دی پریشه وی دیرو پر شایستا سوی وی پا گزارشانه انداز بورتا وایا پا کم انداز؟ یو حاکمانه انداز بی کم انداز بی؟ حاکمه یو گزارشانه انداز بی نو آخر جر پریش دی او کتورتو دا لوی شد مختنی ولی دی دا جر ولی خرد آخر وی خود خرد نو فاسق دا مخو کافر دی نو ځکه عزتمند مشرانو که موږ ورته دا غواړو چې زموږ اولادونه نیکان سي صالحان سي اوله نسخه چې ده دعا وکړو او کومه دعا وکړو ربنا وی وایست ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين دا دعا وکړو په خپلو ژبو باندې دعاوې نه وغواړو مسنون دعاوې وغواړو په دې دعا کې اثر دی قرة اعین دی په دې آیت کې حسن بصری رحمت الله علیه وایي یعنی د دې دعا په اسانه پښتو کې معنا چی ده چې الله ته زما ښځه زنانه او زما اولاد زما د سترګو یخوال زما سترګې زما په ښځه او زما په اولاد باندې یخي دي څه شي کې یخي نو حسن بصری رحمت الله علیه سوی وای د سترګو یخوالی چی شته وای چې یو پلار راشي مسجد له زوی یې درته د مخکې په مسجد کې ولاړ نو د پلار سترګې په یخ شي میړه راغی کور ته خاوند کور ته راننوتي ماینه یې د مخه پر مساله باندې ناست دی د قرآن تلاوت کوي دی چې وګوري سترګې په یخ چې یاره واه دا کشنیان دا دیناش دی گوره دا حافظان تا ورطا وگوره یو دید پا دا سترگی یخیشو کنه یخیشو سترگی پا یخیشو گوره دا پلارو دا مور بام سترگی پا یخی زمش را سترگی پا یخی ولی دا دی پا سینو کی قرآن دی نو کمش دا غوارو چه زمش پا اولادو او زمش پا زنانو زمش سترگی یخیشی نو اولا نسخه چه شده؟ دعا او دا دعا ازدو کم دعا؟ یو دا دی کنه یو دا دی چې سړی په خپله زنانه باندې د مفتي صاحب ناز دی دا زما او د مفتي صاحب د فولډر خبره ده خیر ته د بیا وکړم ګوره یو دا دی که نه یو دا دی سړی په خپله زنانه باندې ویې کماو توکل پر خدای یو دا دی اصل کې دا دویمه خبره چې زه کول غواړم د هغه لپاره د اولی ذکر ضروري دی بیا سر نه به خلاصېږي یو دا دی چې سړی په خپله زنانه باندې خپل بدن سوړ کړي چې سوړ
یو دا دی خپل روح په سور کې، زړه په سور کې، دماغ په سور کې. د هغه لپاره دغه دعا ده، ربنا هب لنا. که موږ په خپلو اولادو په خپلو زنانو باندې ځان هم وسا کوو او زړه هم وسا کوو، دماغ هم وسا کوو، روح هم وسا کوو، بیا به دا دعا وایو. بیا به مې زړه هم په یخ وي، روح به مې هم په یخ وي، روح او بدن خو مو په یخ هغه هم په یخ. نو دغه دعا به وایو. دا دعا یې زده کړو. دا اوله نسخه ده. دویمه نسخه، کم پلار و مور چې دا غواړي د هغه اولادونه نیکان سي، صالحان سي، و خپل اولاد ته حلاله روزي ورکړو. چې حلال خوراک ورکړو، رزق یې حلال. کم مال چې د چا سره شته د هر چا سره، ګوره هر سړی د خپل مال مالک وي. مال دغه مال او رزق په دې کې دوه غټ حق دي. زه دې مختصره در خلاصوم. څو حق دي؟ دوه غټ حق دي. یو حق د خالق دی، د الله، هغه دی زکات. هغه چې زکات یې غټ حق دی، نور حقونه هم شته، خو زه بعضې سرخیانې درته وایم، وخت کم دی. یو حق د چا دی؟ د الله، هغه چې دی زکات. د خپل مال زکات پر وخت باندې ورکړو او د اصولو مطابق یې ورکړو. مولانا الیاس رحمت الله علیه به دا خبره کوله، ول کم سړی چې د خپل مال زکات پر وخت ورکوي، هغه به د خپل مال برکتونه برداشت نه کړي، دی برکتونه به وکړي. نو د خپل مال چې ورکړو زکات. دویم حق د انسان پر مال کې هغه د مخلوق دی، هغه چې دی غټ حق، چې موږ د خوندو د لوڼو حق ورکړو. چې ورکو د خوندو، او پښتانه څه وایي؟ وایي موږ ته خوندو را بخښلی دي. څه وایي؟ خوندو را بخښلی دي. اکاري حبیب الرحمن صاحب رحمت الله علیه به ویل، ول تر اوسه پر یو نر نسو پیدا چې وخور دې حق ور وبخښي. ورونه څه وایي؟ وایي موږ ته خوندو را بخښلی دي. زموږ ډېر ښه اتفاق دی، وایي زموږ ډېر ښه ګډ بیش دی، عجبه اتفاق دی، وایي زموږ د ورونو ډېر ښه اتفاق دی. دوی نو پر چی شي اتفاق کړی چې وخوندو ته به حق نه ورکړو، پر دې اتفاق کړی. نو خپل مال د دغه دواړو غټو حقو سره صفا کړو، بیا اولاد ته ورکړو. دا حلال رزق دی، دا چې دی دا هغه غټ یعنی د مال د صفا کېدو لپاره، د مال د فلټر کېدو لپاره دا هغه غټ حقونه دي. نور هم کې شته، زه یوازې دا غټ شان راشم چې دا غټ ګندګي چې راځي، ای کشمې ازغي مزغي و، ای الله دې معافي وکړي که نه، ای ډېر ګران دی چې ډېره صفا کوي. چې دا غټ لرګي چې راځي، بیا به واله سمه روان وي. یو بزرګ و که نه، هغه وفات شو، بیا مورد په خوب ولیدی. بزرگ چې و خوشحاله و، فکرمند و، مورد ورته ویلې ول څه کیسه ده؟ ده ورته ویلې ول الله زما د جنت فیصله کړې ده، الله زما ده چې ته جنتي یې. مورد ورته خو دلته په جنت کې نه یې ناست، دا خو د غیب ځکه، ای باغونه کمه دي، ای نهرونه کمه دي. بزرگ ورته ویلې ول الله راته ویلي دي چې ته یې جنتي، لیکن تا د یو چا سره په دنیا کې ستن اخیستی و، ستن چې هغه ستن دې نه ده واپس کړی، استن ور واپس کړه، بیا جنت له ولاړ شو. اوس د ستن د کومې خوا راوړي؟ یوې ستنې راګرځولې چې ما او تا خو تیران پټ کړي. نو خپل مال د دغه حقو څخه صفا، نو بیا مال چې شي حلال، هغه حلال مال خپل اولاد ته ورکړو. درېمه نسخه، زموږ اولادونه نیکان سي، موږ د کورو ماحول دیندار چې د کوره څخه منکرات وباسو. په مدرسه کې طالبان سبق وایي، مازدیګر چھټۍ سي یا په جمعرات چھټۍ سي، د ګردې هفتې پر محنت باندې اوبه تېرې سي. چې کشنۍ د مدرسې څخه کور ته ولاړئ، دا خوا چې راغی، ای د یوې هفتې رنګ ای په یوه شپه کې ور ختم کړی. دا خوا چې راشي د کشني دماغ څه کار نه کوي، په کور کې داسې بې دینه ماحول،
پلار په موبایل اخته، مور په موبایل اخته، ورور په موبایل اخته، خور په موبایل اخته، دی مو سره په موبایل اخته که چې دا خوا راشي ای زده کړي سبق یې هېر کړي. نو خپل کورونه دینداره کړو. او څلورمه او آخري نسخه چې زموږ اولادونه نیکان سي، د الله سره تعلق سي، صالحانه سي. څلورمه نسخه چې ده، اوله نسخه چې شوه دویمه نسخه حلال روزي، درېیمه نسخه د کور ماحول دیندار، څلورمه او آخري نسخه دا ده کم پلار او کم مور چې دا غواړي چې زما اولاد دي نیک سي، زما اولاد دي صالح سي، کم پلار او مور چې دا غواړي. مفتی سمیع الله صاحب درویش ہے آو درویش ہے عجب ده یاره څنګه یې درویش ہے ته اول وعده وکړي چې دا څلورمه نسخه باندې موږ خامخا عمل کوو. کم پلار او مور چې دا غواړي، کم پلار او مور چې دا غواړي چې زموږ اولادونه دي نیکان سي، زموږ اولادونه دي صالحانه سي، څلورمه نسخه دا ده، ته متوجه یاست؟ څلورمه نسخه دا ده چې هغه پلار او مور دي په خپله صالحان سي. زما خیال خوند یې نه کوي ده. کم پلار او مور چې دا غواړي چې هغه اولادونه دي صالح سي، هغه دي په خپله صالح سي، هغه دي په خپله د الله سره تعلق جوړ کړي، هغه دې په خپله په ځان کې دینداري راولي چې پلار یې رښتیا وایي، زوی به هم رښتیا وایي، چې پلار یې د لمانځه اهتمام کوي، زوی به هم د لمانځه اهتمام کوي، چې پلار یې حلاله روزي ګټي، زوی به هم حلاله روزي ګټي، چې کومه زنانه په خپله حیاداره وي، شرم پکښې وي، عفت او پاکدامني پکښې وي، د هغې لور به هم با حیا وي، د هغې په لوڼو کې به هم شرم راځي او د هغې په لوڼو کې به هم پرده راځي. نو کم والدین چې دا غواړي چې زموږ اولادونه نیکان سي، هغه دې په خپله دا فیصله وکړي چې هغه به نیکان کي. نو موږ ورته یې په خپله دا فیصله وکړو چې موږ ورته یې به صالحان کېږو. څه چې کېږو؟ موږ ورته یې به خپل تعلق د الله سره جوړو. او آخر دا دوی خبرې زه هر ځای کوم، ته یې تبیم وکړم چونکې دا د فتنو زمانه ده. موږ څنګه صالحان شو، څنګه دینداره شو، چونکې دا د فتنو زمانه ده. په دې زمانه کې حل دا دی چې موږ د علماو سره خپل تعلق جوړ کړو، کشمیان مدرسو ته حواله کړو او دا غټان خلک دا په تبلیغ کې وخت ولګوي. الله دې د عمل توفیق